بسم الله الرحمن الرحیم. ګران ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه غواړم چې نن د کوچي قوم په هکله باندې یو څو خبرې وکړم. هغه خبرې ضروري ګڼم چې نن په افغانستان کې له کوچي قوم سره کوم ظلم کیږي، کوم زیاتی کیږي. تاسې وګورئ چې په بامیانو کې، په غور کې او همدغسې په مرکزي افغانستان کې د کوچیانو هغه ځمکې چې کوچیان به پکې اوسېده، کوچیانو یې فرمانونه لرل، کوچیانو یې قبالې لرلې، هغه نن هزارهګانو غصب کړي دي او کوچیان خپلو میلو ته نه پرېږدي. تاسې ولیدل پرون چې وکیل خپله توپک تړلی و او د کوچیانو په ضد باندې سنګر نیولی و چې زه له کوچیانو سره جنګېږم. د موږ محمد اشرف غني نه هیله کوو چې دغسې وکیلان له ملي شورا نه وڅاړي چې کوم یو سمتي ورته لمن وي. زه غواړم چې کوچیان په افغانستان کې یو منلی شوی قوم دی چې په ټول افغانستان کې آزاده تل افغانستان ساتلی، د افغانستان سرحدات یې ساتلي، د افغانستان لپاره یې قربانۍ ورکړي دي. کوچی هېڅوک نشي ایسارولی. د افغانستان په هر ګوټ کې چې اوسېږي څوک نشي ورته ویلی چې دلته ته مه اوسېږه، دا د تا ځای نه ده. مالچرونه لري، ځمکې لري، مینې لري، اوړی او ژمی یې میلې معلومې دي، خپلو مینو ته ځي. خو هزارهګانو اوس له خپلو مینو نه ایسار کړي دي. موږ د اشرف غني له حکومت نه او د محمد اشرف غني نه هیله کوو چې محقق او خلیلي په دې باندې قانع کړي چې سمتي او قومي ورته لمن مه وایي. تاسې اوس وګورئ چې د ایران پاسداران او د ایران جاسوسي شبکه اوس په افغانستان کې قومي او نژادي ورته لمن وایي او هزارهګان غواړي چې فاطمیان د غور نه تر کابله پورې دغه ټولې سیمې د فاطمیانو په لاس کې سي او افغانستان بیا له یو مشکل سره مخ کړي. موږ دې هر څه ته متوجه یو انشاءالله. د دوی دغه ناکامې تجربې او د ناکامه سیاست چې افغانستان ته د ایران سیاست را انتقالوي او دلته قومي او سمتي ورته لمن وایي، موږ دې ته متوجه یو. که چېرته دولت دې مخه ونه نیسي نو موږ کولی شو چې د کوچیانو او د ولسونو په مټ باندې د دوی مخه ونیسو او هغه مځکې چې دوی په زوره باندې نیولي هغه خپل لاس ته راوړو او کوچیانو ته یې تسلیم کړو. تاسې وګورئ چې کوچیانو سره څومره ظلم کېږي. مالچرې یې چور سوې، د رمو ځای نه لري، یعنې مالداري په مکمله توګه زیاتي په ختمېدو ده. د دې یوازینۍ وجه دا ده چې هغه هیلبندونه چې کوچیان پکې اوسېده هغه ټول هزارهګانو نیولي دي او وسلې د ایران لخوا نه ورکول سوي دي. هلته یې ملیشې جوړې کړي، په لسهاوو زره خلکو ته یې وسلې ورکړي دي. د کوچیانو په مقابل کې راپورته سوي دي. کوچیان خپلو مینو ته نه پرېږدي. موږ احترامانه هیله کوو د افغانستان محترم رئیس جمهور نه، محمد اشرف غني نه، چې په دې کې داسې یو هیات وټاکي چې دغه فرمانونه وګوري او کوچیانو ته خپلې مځکې تسلیم کړي او هزارهګان په دې باندې قانع کړي چې موږ ټول په دې وطن کې پیدا سوي یو، یو ځای به اوسېږو او یو ځای به ژوند کوو، ګډ به اوسېږو. دا د موږ ټولو قومونو ګډ کور ده. که زه اوس هزارهګانو ته ووایم چې دلته مه اوسېږئ، دا د موږ ځای ده او په بامیانو کې اوسېږئ. بامیان هم زموږ دي، کابل هم زموږ ده، هرات هم زموږ ده، بادغیس هم زموږ ده، بدخشان هم زموږ ده. ټول قومونه د افغانستان ولیس دا مشترکه خاوره ده. هېڅوک دا حق نه لري چې شاته ووایي چې دلته راځه او دلته مه راځه، دلته اوسېږه او دلته مه اوسېږه. نو هیله د موږ دولت نه دا ده چې دولت، موږ تل د دولت ملاتړ کړی او که ویې د دولت تر شا ولاړ یو. دولت نه هیله دا ده چې دا خلک دې ته مه پرېږدئ. دغه فاطمیان باید ونیول سي او د محاکمې میز ته ودرول سي. هغه زورواکي، هغه غاصبین چې قومي او سمتي ورته لمن وایي، دوی باید په نښه سي او وپېژندلی سي او د عدالت منګولو ته وسپارلی سي. محقق او خلیلي او علیپور او شجاعي ته دا وایو چې ګورئ ډېر پام وکئ، ډېر په احتیاط باندې قدم پورته کړئ. که د کوچي قوم په خلاف باندې تاسې هر قدم پورته که له ډېر سخت انجام سره به مخ شئ او کېدی شي تاسې بامیان هم له لاسه ورکړئ، ټولې سیمې له لاسه ورکړئ. ځکه کوچی قوم دا وړتیا لري. موږ دا کولی شو چې تاسو مقابله وکړو، خو موږ قومي او سمتي ورته لمن نه وایو. که تاسې مشران یې او په دې باندې باور لرئ چې موږ د دې وطن یو او په دې وطن کې ګډ اوسېږو، نو تاسو خپل دریځ ته تغییر ورکړئ او له دې نه لاس واخلئ
الیپور چې خلک ځوروي او خلک هغه کوي او تجاران وزني په پیسو باندې خلک اختطاف کوي، دا د ما آخري پیغام ده ورته چې الیپور ته او محقق او خلیلي ته چې پام وکړئ چې د کوچیانو په خلاف باندې یو قدم هم پورته نه کوي. که پورته هم که موږ دا وړتیا لرو انشاءالله چې د تاسې مقابلې ته به موږ ودرېږو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.